په گاونډ پروتو افغانانو ته مې هم دا خواست دی وطن ته راشئ چې وطن جوړ کړو. د واخان لاره نن د کوم افغان په ګټه نه ده. د قشتېپې په شان به نور کانالونه جوړ شي، وطن به ښکلی شي او لا به سالنګونه جوړ شي. دا خپل منځي منځ نفرتونو ته نور اور واچوئ، دا غنم ورېبئ په ګډه حله لور واچوئ. خپلو بچو خپلو زامنو ته د کار خلق شئ، د خدای دپاره نور راویښ شئ، نور هوښیار خلق شئ. دا وروسته بیا وضاحتونو ته اړتیا نشته ده، ورته معلوم یو په دې لویو هم واړه پوهېږي. له مجبورۍ مو ګټه اخلي که نه پوهېږي. ځان مو ساده کې حساب کړی دی، ساده غږېږو که نه له مونږ نه په سیاست باندې څوک ښه پوهېږي. وخت رانږدې ده په ګیدړو به لیوان راسي، لکه سیلاب به بیا دهلي پر اصفهان راسي. نن بیا هغه احمدشاه شته چې سند و هند ونیسي. وخت رانږدې ده په ګیدړو به لیوان راسي، لکه سیلاب به بیا دهلي پر اصفهان راسي. نن بیا هغه احمدشاه شته چې سند و هند ونیسي. هو چا چې عزت کړی هغه پسې هم دعا تړلې، بس خدای دې خیر کړي مونږ یو نوي بار ته ملا تړلې. پروا یې نه وه که د ژوند اختلافات لره، دواړه د یو کور د وینې ارتباط لره. پرون ولاړ و په تورخم د جمهوریت سرتیري، شکر نن شته ده په هر خوا د امارت سرتیري. قصه کې نه یو مونږ د هر چا بار ته ولې نیسو، ورځ وځي ځان غلی کوو او لا ځان غلی نیسو. بیا د جنګ نه غواړي او بیا د انقلاب نه غواړي. مونږ چې حساب نه غواړي، مونږ نه د حساب نه غواړي. یتیمان نه دي، داسې نه ده چې دوی مور نه لري پلار نه لري.